د کرکټ په حق له د تازه معلوماتو لپاره زموږ قدرمن همکار جعفرخان صاحب په استرالیا کې دی او تاسو به حتما د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې ګوري چې خان صاحب تاسو ته باخبر خبرونه او تازه معلومات تاسو سره شریکوي. دا د زموږ په پروګرام کې هم شته دی. سلامونه په خیر راغلی خان صاحب. د ورځو کې خان صاحب د کرکټرانو څخه ډیر تاسو خلک ګوري او اوري. په خیر راغلی. خان صاحب استرالیا کې تازه خبرې څه دي؟ د افغانستان ټیم حتما به په خپل تمرینات باندې مصروف وي د لوبو لپاره. دوی څه وایي؟ نن نیمه تمرین غوندې وکړ، لاړل هغه میدان یې ولید، شاوخوا یې ولیدل، لږ ځکه موسم باراني و بیرته راغلل. دا اوس تاسو سره غږیږم، زه د لوبغاړو له هوټل څخه راغلم، هلته مې ځینې لوبغاړي ولیدل، خبرې مې ورسره وکړې. دوی د لوبو لپاره چمتووالی وښودو، مورال یې ښه و، خوشحاله و، ستړی د رفع شوې وه. نو نن تقریبا د دمې ورځ وه. دوی به د استرالیا په وخت چې سبا یې ګڼو او ستاسو په وخت د واشنګټن په وخت ماښام په ټایم کې به دوی ځي، خپل تمرین به کوي او بل سبا له خیره د استرالیا په وخت چې د چهارشنبې ورځ کېږي ستاسو په وخت، نو دوی به بیا د نیوزیلند سره د دنیا په یو لوی او ستر میدان MCG کې یا ملبورن کرکټ کلب کې ګراوند کې به دوی خپل دویمه لوبه د نړیوال جام کوي. خان صاحب د زموږ د ټیم د لوبې په هکله اول لومړی لوبې باندې خو مبصرین خپل نیوکې لري او دوی خپل خبرې لري. اوس په خپله لوبغاړي څه وایي چې د دوی په اوله لوبه کې ستونزه چیرته وه، مشکل چیرته و او دوی به څنګه اوس په نورو لوبو کې دې ستونزو ته پام کوي؟ دا نن مې د دوو لوبغاړو سره مرکې وکړې د امریکا غږ آشنا لپاره چې خپرېږي به په یا نن یا سبا. یوه پوښتنه همدغه وه چې په تېره لوبې کې مشکل څه شی و. دوی تر ډېره دا خبره کوي چې په تېرې لوبې کې د دوی توپ وهونکي هغسې چې په کار و ونه ځلېدل او هغسې لوبه یې ونه کړه او دوی په دې باندې ټینګار وکړ وایي که توپ وهونکو خو لوبه کړې وای او د دغه هدف چې ورکړل شوی و که په دې باندې یو 20 نور اضافي رنزونه شوي وای نو دوی کولی شو چې د انګلند څخه لوبه وګټي. او ما چې د نورو سره هم خبرې وکړې دوی همدغه خبره وکړه او دوی ویل چې زموږ یو درس د تېرې لوبې نه دا شو چې توپ وهونکي به لږ نور هم مسؤلیت احساسوي او د نیوزیلند سره چې کله لوبه ده په هغه کې به کوشش کوي چې هدف ښه وټاکي چې که دوی ټاس وګټي او اول بیټ. بله خان صاحب، اوس افغانستان څه آپشنونه لري؟ داسې تمه کیدای شي چې ممکن دوی په ټیم کې بدلون راوړي، کوم کسان ایسته کیږي، څوک یې په ځای راځي، داسې معلومات څه لرئ تاسو؟ معمولا چې کله هم کومه لوبډله لوبه به کوي نو په بلې لوبې کې د یو یا دوو بدلونونو احتمالات موجود په دې وي چې په تېرې لوبې کې چې لوبه بایلل شوې په هغه کې طبیعي ده چې یو دوه لوبغاړي ښه نه ځلیږي نو دوی مجبوریږي چې د هغوی بدیل لوبغاړي راولي او هغوی ته چانس ورکړي چې هغه تشه ډکه شي. د افغانستان په ټیم کې هم شاید تغییرات راشي خو سړی څه نشي ویلی، روزونکي شته، هغوی به خپل تصمیم نیسي، مګر بدون د شک چې د یو او یا دوه لوبغاړو د تغییر امکانات لیدل کېږي او شاید او باید وي بالخصوص د توپ وهونکو په برخه کې. ما نن د افغانستان د کرکټ د توپ اچونې له روزونکي عمر ګل سره مرکه وکړه. په نورو مسلو ترڅنګ دا مسله مې هم ترې وپوښتل چې په راروانو لوبو کې د دوی هیلې څه دي د افغانستان د ملي لوبډلې نه او د خپلې لوبډلې نه چې دوی به تر کومې اندازې پورې په دغه نړیوال جام کې مخکې ځي. راځئ دا مرکه به وګورو او واورو. مننه. راځئ ویې به یې ګورو، بیرته تاسو ته راګرځو. 110% شور یو چې ان شاء الله نکس هم کم میچونه دي ملبن کې دي. کوم ملبن وګوري کنډیشن موږ د لپاره زموږ د پلیئرز لپاره لږ سوټیبل دی. موږ ډیر ښه ان شاء الله یو امید دی چې دلته کې کوم زموږ دوه میچز دي موږ لپاره یو ښه موقع چې وګټو. او بل دا چې پلیئرز همیشه د لپاره هغه پلیئرز او ټیم مخکې ځي چې کوم لاست میچونه ته غلطیانو ته میسټیک نه زده کوي نو ظاهره خبر ده همیشه د لپاره امپروو وي په هر یو شي کې په هر ډپارټمنټ کې وي. نو ان شاء الله لوکینګ فارورډ او د ټیم نو امیدونه ان شاء الله شته دي.
هیلې خو خودلې چې خدای دې وکړي چې زموږ ټیم ګټونکي اوسي. یو دقیقه وخت لرم هان صاحب لاندې راته ووایي چې رحمان الله ګربز رول ډیر مهم ګڼل کیږي. تمرین لوبو کې د بنگلاديش او پاکستان پر وړاندې د بیټینګ ډیر عالی وو. نو اوس د دې ترڅنګ نور تکړه کسان په ټیم کې څوک دا چې ټیم ور باندې تکیه کوي؟ د افغانستان په سکواډ په دې معنی چې دا لوبغاړو نمونه چې خبره شوی چې په نړیوال جام کې ولوبېږي هغه کې یو رحمت شاه هم شته په بیټینګ کې او ترڅنګ عثمان غنی هم شته او نو تغیرات راځي نو په بیټینګ په تغیر راځي نو رحمت شاه د چې هغه راشي او هغه بیټینګ کې عثمان غنی اوپنر دی، ابراهیم زدران دی چې په بیټینګ کې تکه کېدل شي، نجیب زدران دی چې په بیټینګ کې تکه کول شي. اوس موږ ور سره خبرې کولې هیله وخوده چې د نیوزیلند په خلاف د خپل هم خلوبه کوي. نو که تغیرات راځي په بیټینګ کې به راځي او شته دغه لوبغاړي چې مې نمونه واخیستل چې د افغانستان په تکه کولای شي. ډیره مننه کوم هان صاحب د دوی د لا بریالیتوبونو په هیله او تاسو څخه به وخت په وخت معلوماتونه د لیدونکو سره شریکو د امریکا غږ په سوشل میډیا پلیټفارم کې. ډیره مننه کوم کور مو ودان هان صاحب په خیر اوسئ. مننه اله کوم وخت